طالبان بیا څنګه خجالت شول چا ورسره څه وکړل او ولې ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې په ډېر څه پوه شئ. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په منافقت هغه وخت خلک ښه خبر شول چې کله چې طالبانو امریکایانو ته ښکاره وویل چې نور موږ تاسې سره جنګ نه کوو او مشرانو یې ټولو ښکاره طالبانو ته وویل چې که چېرته کوم طالب په امریکایي باندې ډز وکړ نو محکمه به شي. ډېر ځلې داسې راپورونه هم ترلاسه شول چې کومه طالبانو ساحه کې چې د امریکایانو موټر خراب شوی و 2-3 ورځې طالبانو ساتنه کوله چې څوک ورته څه ونه وایي. د دې هر څه باوجود د مسلمانانو سره جنګ او د هغوی وژل درس کې روان دي او روان وو. نو بل تازه خبر دا دی چې کله ټرمپ کرونا ونیو ویل کېږي چې طالبان سخت خفه شول او ټولنیزو رسنیو کې خو خلک دا عکس هم خپروي او ورسره لیکي چې طالبانو د ټرمپ لپاره دعا کړې ده. که څه هم دا عکس فوټوشاپ دی خو حقیقت پکې ښکاري. طالبان ځکه خفه و چې که ټرمپ همداسې کرونا کې پاتې شي نو کمپاین نه به لرې پاتې شي او که ټاکنې ونه کړي نو دا به ډېره بده شي. له دې ښکاري چې ټرمپ طالبانو ته ډېر مهم دی او دوی سره یې کومې ښې پخې وعدې کړي دي. بلخوا بیا طالبانو سخت سیاست وکړ. کوم تلویزیون سره چې دوی مرکه کړې وه هغه نړیوال تلویزیون دی. هغه کې خپل د غم شریکۍ پیغام تر ټرمپ او تر ټولې نړۍ ورسولو چې هغوی ته ښکاره کړي چې موږ څومره انسان ته ارزښت ورکوو او څومره ښه خلک یو چې ان ټرمپ په شان انسان په کرونا هم خفه کیږو. خو کله چې دلته غبرګون راپورته شو نو په یو ټویټ یې بیرته په ملي سطحه خبره رد کړه، یعنې څه چې هدف و نړیوال یې کړل او بیا یې وویل چې هغه تلویزیون زما خبرې غلطې تعبیر کړې وي. طالبان هغه وخت خجالته شول چې کله چې د ټرمپ ویان د هغه له قوله وویل چې ټرمپ د طالبانو ملاتړ ته هیڅ اړتیا نه لري. خو دا ټولې لوبې دي چې روانې دي. طالبان غواړي نړیوالو ته ځان ښه معرفي کړي او نور یې دلته افغانانو ته د جنت په شان هیواد جهنم جوړ کړی دی. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې وګورئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که په دې اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.